اسمو شو خبره شروع په جنتین باغونو کې کم جنتونه په کم طریقه باندې رب العالمین دا برابر کړی دي او څومره انعامات پدې کړي قران او سنت شکل انسان مطالعه کوي در رسول الله په حدیثو کې د غیر تفصیل بیان شوی دی د جنت د سورې باره کې سليمان ابن بریدان نقل دغه د خپل پلان نقل کوي یو سړي د محمد رسول الله ته پوښتنه کوي چې هل فی الجنه من خیل یا رسول الله بجنت کې بچړتا سنئی د عربو په وخت کې دغه وکنه او سن سورلی ونه څنګه دې سوال وکي یا د سړی مجاهد او د مجاهد سورلی شو هغه اسو د الله نبی بس کوي چې د اسونه بل تندو کې الله خیر اخود لري سورلی په کول وکړه دي رسول الله ورته ویلي ان ادخلك الله الجنه وکته چرته رب العالمین جنت له ور داخل کړي نو خامخاطب یو قطب یسر اسمان سور کړي شوی او یتیر بک فی الجنه هيڅ شئتا جنت کې کوم ځله اوغاړي دغه اسد یو قطب به په دې باندې به تسوري او هغه ځله وسی یو قطب اس د شړي به تاسو کې یا رسول الله هل فی الجنه من ابل بجنت کې بچر دو خانه می رسول الله ورته ویلي ان ادخلك الله الجنه كالله شرط جنت له داخل کړي يكون لك فيها مشتهت نفسك سره پر جنت کې اق شی موجود شي چې استادان غواړي او استاد دسترګي ور باندې خيږي ته د وکانو غم کوي جنور شي ته غواړي ابو مشي عبد الرحمن بن ثابت نقل له سړي ویل یا رسول الله افل الجنه خیل په جنت کې بچر د اسونی فإنه يحب الخيل ازما خو ډیر مینه د اسونو سره لکه بعض خلک په دنیا کې د وشي سره مینه لري نفقره الله نبی ویل کته چرته د الله په امر باندې داخل شوي نو تب خمخه د یاقوت په یسور ازمنه سور کړی شي او جنت کې بغیر راګر شي په دې باندې چې پیدا پښتنه وکړه چې یا رسول الله دې ملګری خو د اس بارے کې ته پوښتنه کې زما د وخانو بارے کې پښتنه دا به یې ک بنی د الله نبی ویل چې کله تاسو جنت لور داخل شوي چې کوم شي تاسو غواړئ هغه باغې کې موجود دي ستاسو وخت اوس موږ د الله خو نه درکول قران کریم کې رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې په جنت کې یو بل ملاقات او زیارت بنده جنتین کوي لکه دنیا کې یو بل خاله ورزي فاقبل بعضهم على بعض دا بعض جنتین په دې بعض نور باندې مخامخ شي تساءلون تپوس بګي د دنیا د حالات مبارک چې لکه دنیا کې څومره سخت ژوند او پریشانی و د اسلام دشمنان به مجاهدینو په ګرځیدل کله به یو طرف باندې کله به بل طرف باندې نه یو به کې د شي وي وېزمه یو خکرول ملګری واغه به مال دا ویلې چې کله مونږه خمړ شو او خوري شو زری شو الله به مونږ راوچت کې اېد ش عقیدت ته منی ما ورته چې آو اقا سره بچرته راځي چې وګورو جنته شکل روان شنو فرعون فی سواء الجحیم د جهنم په منځ کې بل سره پروتي چې کوم سره قیامت نه مانی لکه ډیر انسانو د شیخې لري چې مړ الله چاله دلې دی او الله کوم طاقت لري زما د الله سره راقات کی الله څوک دغه دنیا نه بیره وشري دی ویل شي ناشکر انسانان دهرن د جهنم په منځ کې بل پروتي دا سړی به قسم په الله نشته چې زدم برباد کړي وي خو لیکن د الله توحید مال نصیب شنو ځکه الله دې عذاب نه بچ کړم آیت دلیل به دی چې التب یو بل سره ګور ملاقاتم کې دي شو ګرځي با انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ان فی الجنه بر جنت کې او بازار ده یاتونها کل جمعه چې دا جنتیان به اغله هر جمعه په ورځ باندې راځي یو مزیدار بازار دی رسول الله فرمایي ریح الشمال د شمال طرف د آباد براوالو زی او د دې په مخونو جامو باندې به تیریږي فیزدادون حسن و جمالا رب العالمین به دوی د ظاهری او باطنی ټول ډول د نورم زیات جنتی خو بخبره مزیدار لیکن الله به نورم جنتی فیرجون الى اهلهم دوی به خپل اهل لراشه او حالت دوی به ډیر حسینی اهل به ورته وای وی قسم په الله چې تاسو ډیر کې سید او وجه سره غوي ورته چې تاسو هم ډیر کې سید الله رب عزت به داخله دلته ورته حسین او دولی او مزیدار کی حدیث کې د امر راځي سعید بن مسیب فرمایي چې د ابو هريره سره زما ملاقات وش ابو هريره څه د شی ویلي
ویزه الله نه سوال کوم چې الله زموږ سره مابین کې جمعواله وکي د جنت پر بازار کې سعید سے ورته ویل جنت کې چرته بازار شته سعید بن مسیب د صحابه بچیو قال ابو هريره سبول نعم او اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله مالا اطلاع را کړی دا ان اهل الجنه د جنت ولا چې کړه داخل شي او زه په ځای باندې شي رب العالمین مدیر پر ورځ مقرر کړي د جمعې ورځ شدی وبای کې ملاقات کوي او بل او د الله رب العزت ملاقات بم کوي دوی له الله رب العزت خپل عرش ښکارا کی او د جنت یو بخښوي کې ورته الله را ښکارا شي د لپاره منبرونه کې خودل شي د نور د ملغلر او د زبرجد او د قشان د یاقوت او د سرو زرو د سپینو زرو او ادنه انسان بده کې عقد چې هغه د مشک په ډیره او د کافر په ډیره باندې نشته داخله بګوري نبی هرره شه ویل چې رسول الله مونږ رب العالمین ګورو په دې وخت کې یو بل سره غوښمن ملاقات کیږي لیکن الله سره غوښمن ملاقات کیږي نو هغه ویل چې نعم او آیا تاسو شک کوي په دې خبره کې چې کله د انور سپوږمۍ راوخی چې د انور د ورځې راوخی چې سپوږمۍ د شپې او خاص کر په نسمه سپوږمۍ صحابه ول ویل چې دا راخی چې تاسو په دې کې شک کوي قلنا لا موږ ورته ویل نه ویل کسان چې په دې کې ارسله د خپل کور نه د سپوږمۍ ګوري د قشم به ارسله د خپل منظر نه به جنت کې چې دا وشيږي رب العالمین ګوري الله رب العزت به در سره ملاقات کوي او بیا به دا خبر اورته چې یا فلان ابن فلان تعالی پلاني ور زیاده چې فعلت کذا وکذا دا کارونه دی وکړو حدیث کې راځي رسول الله فرمای الله رب العزت بدل د باج شوینه ذکر کې معنا د بلوزی او باج ګناهونه نو دا جنتی بوې چې بلا ولنا یا الله تمره دا بخل ندی کړي فیقول الله برده چې بلا ولنا زمره بخل د وجنه ته دې مرتبه لړل رسیدلې کزما بخل نه وته چرته دې سره راتلې دلیل به دې باندې چې الله په فضل باقي سره موږ تاسو وې دې په همدغه وخت کې بری مجلس کې ناسې یو ریز برشه د پاسه او باران به خلکو باندې ورو ور یو ډیر مزیدار او دا سه مزیدار عنبر به بوی چې چرته مخه شي کې حساب وینو نبی الله رب عزت خلکو له وې چې قوموا الی ما او چې هغه سره چې ما تاسو ته ورکړې د من الکرامت عزتنا اوله به دې کې چې کم شي تاسو خوخي څه نه مشتي دې مجلس ورسته رسول الله فرمایي بده کې د نعمتونو چې سترګو لیدلې نه دي او غوونه اوریدلې نه دي انسان په تصور کې بعد دارغلې دي مزیدار بازار او خیسا حدیث کې د امر رسول الله فرمایي ان فی الجنه بر جنت کې او بازار دی لکه نمشکو دا ډېرې خلک باغی له وځي ورته راځي کېږي به الله رب عزت په دې باندې ډېر مزیدار باد راولېږي چې دبر دې کورون لور داخلي او داخل به دې په واسطه باندې خپل کورون لور ځي نو دوی به اهل لو چې تاسو ډېر خیسه او اهل بدول و چې تاسو ډېر خیسه الله به دې دوړ باندې حسن راولي خیسه مزیدار په دې شرط چې کله سړی جنت ته ور داخل شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی جبريل زما خو له اشاره ولا تک سپینه و چې باغی کې داغونه و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته چې ما حاجی دا څه دی نو وی ویل دا جمعه دا چې دې په وجه باندې ته غره یو استاد امت خلق ساوز لپاره بده کې تابع دي او تاسو بده کې خیر وي بده کې نشه استاد دې چې مؤمن انسان د الله نه بګي دعا وغواړي الله خامخا قبلې دا به کوم سات دی څوګه د سر منځ نه رسو څوګه د نور خاتون نه تر لاس بشو پورې څوګه تر ماسپخین پورې څوګه د خطبه منځ څوګه تر مازیګر څوګه د مازیګر نه رستا طریقه دا چې وجمه د سر نه نور خطو پورې کینا بل جمعه به دا غینه تر لاس بشو کینا بل جمعه به تر منځ پورې کینا او به د خطبه په منځ کې د الله نه دعا وغواړو به تر مازیګر او به تر مخامه الله به خامخا پتا باندې داسات ګیری دا به تراولي او به ویل وهو عندنا يوم المسجد داس مونږ په نسبت باندې ورځ زیاتې ده رسول الله ورته ویل یا جبريل يوم المسجد سمانا وسا رب چې بده کې فردوس کې وادي جوړه کړې ده پراخه پدې کې بده شه د عنبر ډيري شکل د جمعې ورځ الله رب عزت برکته کې بده کې د ملائکه ورچا بیره بده نور منبرونه باقي به انبياء عليهم الصلاه والسلام ناس دي او دا منبرونه د یاقوت به او د زبرجد به او شهدا به او صدیقین به مختلف خلق بناش الله رب عزت بدا خبرو کې چې اے خلکو زستا سره به مو تاسو زما وعده رښتیا کړه نو زما سوال کوي زما تاسو له هغه شی درکوم چې تاسو غواړئ ټول جنتین بدا خبرو کې ربانا نسالک رضوانک موږ ستانه استاد رضامندۍ سوال کوو چې الله تاسو موږ ناراضي شه
د مؤمن سړي په دې مسله باندې ټول نظر چې الله وسنګ راځي الله رب العزت ورته تاسو نه راځي ما تاسو لپاره به حق صحیح په ما باندې کوم تاسو غواړئ او زما سره مزید شته نور زیاتې انعامات چې پاره کې رب العالمین ملاقات او د قشن هغه ملغلره واشه مخکې موږ حدیث کې ویلې مزیدار قران کریم کې رب العالمین فرمایي واذا رايت شکل لدل وکي ته په دې کې وګوري نعمتونه او ملکن کبیر او ډېر لوی حکومت الله رب العزت فرمایي ډېر لوی ملائک بغیر نه داخلي کې مگر الله په امر باندې یره دې خلکو په امر انس بن مالک فرمایي چې ما د رسول الله نو ورېدلې دي په دې ټولو جنتونو کې په اعتبار د مرتبه سره کته انسان عقد شي دغه په سر باندې بل زره خادمان ولاړي لزره دغه ادنه مرتبه والا دي چې د اړو خادم په لاس باندې به دوه کاسې وي یو د سترو زرو بل د سپینو زرو او په اړو کې به جدا جدا رنگونه چې د بل غون رنگ به نه کله چې دیو خوراک کوي نو دا به جدا په خون کې په نسبت سره قبل او هغه به جدا په نسبت سره دیلا او پاګه کې بشرط بول نه وي غائد بنې نه بل قشند پوجا ګندګي نه بلا او دوی پر تختونو باندې ناس متقابلین یو بل مخامخ او رونه وي رسول الله رونه حدیث کې راځي مسلم کې روایت د مغیره رضی الله عنه هغه رسول الله نقل کوي ورس موسی علیه السلام رب العالمین نه بوختنه وکړه یا الله په دې ټولو جنتونو کې ادنا انسان سوګ دی الله رب العزت ویری دا اق سړی چې رب شهور سیدنه جنتین جنت ته داخل لی الله ورته وی داخل شه جنت لا دا سړی به چې ایس ماربا خلک ټول لړ دی ورچ ان خپل زینې ولې کوم ځای داخل شم الله رب العزت ورته وی ایت په دې باندې راځي چې دنیا د بادشاہانو غو تعالی حکومت درکم دا به شي زره عظیمه وستاره پر د دنیا د بادشاہانو په اندازه باندې حکومت ته او مثله بار بار ورته چې دومره نور پنځم کرت ودا خبرو کې زره عظیم اسمه ربا الله رب العزت ورته وی چې هاذا لك وعشرنا امثالها دم سره پر دولت چند دومره نور او استاد چې څنګه واړي واسترګې به کوم شي باندې خيږي هغه استاد نو دا به خبرو کې چې اے رب زنه راضي شوم بس مال خو ډېر اوچته مزیره کړې جنت کیسه ځای مال راکې قران کې رب العالمین فرمایي چې د جنت ګره بس باندې حاصلېږي تتجافى جنوبهم الله ولري بيد اړخون عن المزاج رجال سم رسولنا الله برابلي خوفا يريګ بد الله نو تم بساتي چې الله به موږ جنت له داخلي د شپې خو پر خدل او رب العالمین نه دا غوښته قیام الليل تهجد مخکې موږ دا ویلو چې دغه اسباب قالو لسړې وکي د سورې کهف د ورسنی آیتونه ولا چې لول جوړ دکېږي وختي و دقیقه ګنا نه ځان ساته مؤمنانو سره کینی مساته د اخرت سوچ زمانه مالی جرمانه کېده الله رب العزت فرمایي و مما رزقناهم او دا هغه څه چې موږ دوی له ورکړې خرچه کین نو الله یې مدیر مزیدار نعمتونه دوی ته ورکړي دي چې سترګو یې خواله او جزاء بما كانوا يعملون د دې عمل د وجنه الله یې ماده ورکړه جنت ګور ټول په عمل باندې مسله ده حدیث کې راځي بهرانه سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي الله رب العزت فرمایلی ما تر کړی له عباد الصالحین زمانه کانو بندگانو د لپاره ما اپ شینه چې نستر ګولې درې او نه غوونه ورېدلې د انسان مطلب باندې چې دغه تصور شوی دی او به ویلې دي د آیات ویلې فلا تعلم نفس ما اخفي لهما نه د معلوم کړي او نفس هغه چې مدله پټلې شوی دی چې اخواله د سر ګولې دوی د عمل د وجنه لاره عمل به عمل پغې ځکه به انسان په عمل باندې ور داخليږي د الله په فضل کرم سره بعد دغه نور څه په عمل باندې درجه چې کله انسان ور داخل شي حدیث مسلم کې راځي د الله په فضل باندې مسله ور داخليږي قران کې رب العالمین فرمایي وجوه یومئذ در خلق مخونه بالتعزی د خپل رب له وګوري الله سره چې سره ملاقات کې د څومره اوچت منقبت چې الله سره ملاقات پکې دنیا کې راشي او قران او سنت په دې باندې دال دی چې انسان په باقي دنیا کې د رب العالمین سره ملاقات کوي او ګوري وي لکه مخکې بعضی احادیث په دې کې ویل شوی وو حدیث کې راځي مسلم کې روایت د صہیب باندې وی رسول الله څنګه دا ایتونه ویل للذین احسنوا الحسنى حق انسانانو د لپاره چې هغه توحید قبول کړي دی الله وی جنت ته او زیادت رسول الله ویلي جنته شکل جنت له داخل شو د اور ولا اور نو نادا منادین یو आवाज کوون کې आवाज وکي یا اهل الجنه اې د جنت والا د وکړي ستاسو د لپاره د الله سره یو وقت د واده او زیاده واده او هغه بخمه تاسو سره الله پوره کوي یو واده سره کړو دی شی بارک داخله به دا خبره کوي چې هغه کوم شی دی الله خو زموږ تر دې نه کې درندې کړی دی او زموږ د مخونه سپین کړی دی او جنت له داخل کړی او د اور نه بچ کړی وي الله رب العزت په خپل پرده لري کې فینظرون الله دی به الله له وګوري
رسول الله فرمایي چې الله رب العزت ول څومره شینه ور کړی دي هیڅ شی به دومره محترم نه دی په نسبت سره دی لکه سړی چې الله رب العزت له وګوري دي ته ویل شي زیادت د الله سره ملاقات په کوم کیفیت او نشه مسله باندې خو توحید به ضروری دی ګوره مشرک انسان به نشي الله کتلې او قران او سنت شکل انسان مطالعه کې به باندې ډیر دلایل دي چې سړی رب العالمین لګوري اځکه دې حدیث کې تاسو سوچ کوئ د محمد رسول الله منقبت وګورئ چې الله موږ له څومره مزیدار نعمت را کړی دا محمد صلی الله علیه وسلم ابو بکر سے فرمای یو ورځ رسول الله سبا کې مونږ رسار وکي کینې سو بر خپل ځبانه تر دې پوري چې د څاق وخت شو وي خاندل به د خپل ځبانه نه سو تر دې پوري چې نماز پکین مونږ جمع کې نماز ګر مونږ د ماقامم وی چې خبر نه کوله تر دې پوري چې ما خصن مونږ جمع کې به خپل اهل لاړو د خلکو ویل ابو بکر لا چې ته رسول الله نه پښتنه نه کې چې تاسو چلو نن د نشه کارو کې چې مخکې هیڅ چرته نشنه وکړي ناستو هغه وخت پوري هغه ته پوښتنه کې رسول الله ویل الله رب عزت ما باندې دنیا او د آخرت دا ټول امور پیش کړه اولنی او اخري دا ټول انسانان په میدان کې هغه دنیا کې راځي مشي هوا ففجعنا الناس بذلك فزع دې ویل شي چې دا کار په خلکو باندې ډیر ګران شو ګران چې وشي په صلی الله کې جنت یا جهنم حتی انت له قدرت پورې چې دا ټول لاړه آدم علیه السلام لا او نږدې و چې دا خپل د هر انسان تر دې خپل پورې راورسیږي خلا دومره سختي د خلکو ورته چې یا ادم انت ابو البشر تاخذ د ټول انسانانو خلاري او ته الله رب العزت غوړه کړی ته زموږ لپاره سفارش وکړه الله سره اغله و چې زموږ سره حساب کتاب شروع شي هغه ورته وایي چې لاړ شي تاسو فلار لا شنو علی السلام دی وې داغه خپل بلار شي هغه هم دا خبره وکي هغه په اول ورکه ابراهيم عليه السلام باندې هغه په موسی عليه السلام باندې اول ورکه هغه په عيسى عليه السلام باندې حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې انا له د دې سپارښت کول د پر الله زه انتخاب کړم څومره مزیدار او څومره کیسه د زمونږ نبی څومره اوچت حیثیت او څومره درجه ده دا په دې باندې کېږي نه چې دا زمونږ لپاره سپارښت کې دا په دې باندې کېږي چې انسان په دې دنیا کې داغه سنت پسې روان شي داغه په حدیث باندې عمل وکړي چې په عمل کې هغه شل لګران او محترم تمام شي ودا خبره چې کله وشي رسول الله فرمایي وی جبريل رب العالمین لاله شو دا خبره ورته وکي چې اجازه وکړه او زیره دره حاصل له جنت باندې وی جبريل علیه السلام بلاړ شو دا رب العالمین لا سجده کوون کې پریوش هغه ورته وایي چې رب العالمین فرمایي سر دې اوچت کو ته زمانه سوال کو سفارش کو دا قبليږي سر بر اوچت کې شکل رب العالمین له وګوري نو به سجده پریوزي به ورته دا خبره وکي چې ته خبره کوه استاد سفارش قبليږي سفارش کوا وی به رب العالمین لدا په سجده باندې پریوش اخر تر دې پوری چې جبرئیل علیه السلام دې رحمت نه راونی شو ورته بوې چې راځه الله تعالی ټول دعاګانې قبول کړي نبی به دا خبره کوي چې ایز مارا بصری پیدا کړم مثلا آدم علیه السلام به ټول بچو کې اولنې انسان او اس فخر به باندې نه کوم منه اوچت انسان اول اخ انسان چې د ازمکه قیامت د زمانه سری کړو زه به فخر نه کوم تر دې پورې چې دا حوض لاړ به به اته صدیقین لو غاړي دغه لپاره سفارش وکي وګدا مسله به حدیث ذکر کړی شوی دا یو حدیث کې امر یې خلق رااله یا رسول الله موږ الله په قیامت کې ګورو الله دې خلکو مقصودو رسول الله ورته ویل چې کله دا 15 شپږمې راختلی آیاتو په دې وخت کې ټیله و د اختلاف جوړوي وینا وی چې کله نور راختلی یو په دې کې اوریز نه تاسو ګورئ کنه وی او وې دا قسم تاسو رب العالمین وګورئ هیڅ باقي کې بچ اختلاف او غیره دا شوی نه حاصل دا چې په جنت کې ډېر نعمتونه دي خو لیکن په ټول نعمتونو کې بهترین نعمت او اوچت نعمت هغه د رب العالمین سره ملاقات نو ځکه الله رب عزت په دې آیات کې ویلي سوچ ته به درید الله کې او د الله د رسول الله به باغون له داخل کې اقباغون چې تجري من تحت الانهار داخل نهرونه لري او چا چې مخ وړو د الله او د الله د رسول الله بدل درناک عذاب ورکي او څخه عذاب ورکي الله رب عزت موږ تاسو خپل فضل او کرم د عذاب نه بچ کې جنت ته الله موږ تاسو ور داخل کې الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک